چې الله پاک چاله صلاحیت ورکړي هغه تاسو ومنله چې هغه الله پاک صلاحیت یا ډاکټر صاحب وایي چې یو تعلق و دغه صلاحیت چې دی نو دا د شخصیت چې هغه څونه کمپوز دی چې هغه څونه ډاډه وي که نه ډاډه هغه سړي چې هغه یو کار کولی شي نو د نن نه څو کاله مخکې که نه چې کله هغه پروډوسر زما سره تعلق یا چې ما سره کوم پروګرام کړی څو ورځې دا نه چې ډېر زیات خو چې کله هغه د عام پروګرام یا د ډرامې پروډوسر و د هغه بیل چې پینل ته ناست و نو چې هغه څونه کمپوز ناست و خلک وایي چې دا غلطي ونه شي دا غلطي ونه شي دا غلطي ونه شي که نه او هغه سړی به ناست چې هغه لا ورزش نو ځکه به کمپوز دي هغه نو یو دا خبره شوله دویمه دا خبره ده چې بیا لکه دا تاسو ته هم پته ده چې دا یو نوی اړخ دی د هغوی د ژوند چې د پروډوسر په دوران کې هغه د فیډرل ګورنمنټ ته لاړ په ډیپوټیشن باندې او هغه عهده چې څنګه ترسره کړه چې څونه پورې هغه وه افضل خان لالا سره د سیکرټري په حیث باندې او دا ما سره ډسکس لکه دا ما ته یاد دي چې ناست وم د هغه کمره کې بله خبره دا ده چې د ریډیو چې تاسو خبر وکړه نو چې کله پروډوسر خو هغه ته مختلف پروګرامونه ملاویږي که هغه د میوزیک وي که هغه ډرامه وي کله د هغوی حالات حاضره اوس هنداره یو پروګرام دی چې هغه د پراپیګنډ هم دی هغه پولیټیکل هم دی هغې کې زمونږ ویو پوینټ دی هغې کې زمونږ خبرې هم دي د حکومت یا هغې کې پالیسي هم ده څو کاله هغه دغه پروګرام کړی دی او افغان چې کوم دغه کسانو زما مخکې به دا ریکارډینګ کېده چې هغوی به خلک راتلل نو هغوی د هغې هغه کانټینټس د هغه پالیسي دا ډېر ګران کار دی چې هغې ته ګوري چې هغې نه مخکې څوک لاړ نه شي د ریډیو خو یو یا ټلویزیون دا ډېر سینسیټیو دی په دې سلسله کې ځکه چې د حکومت ادارې دي نو دا ما ټول لیدلي دي لکه چې هغه نو خدای پاک له صلاحیت ورکړو چې چا به سکرپټ ولیکه هغه به وایي چې دا داسې لرکه دا ټیک ده بس لږ سات کې او دا صلاحیت دی خو د ټولو نه غټه خبره دا ده چې که هغه هنداره کوي که هغه ډرامه کوي که هغه افسانه لیکي که هغه نعتیه مجموعې سو یو نه سو او یا خپلو ملګرو سره موږ سره به ناست عام خبرې به یې کولې هلکه دا خبره نه دا داسې ټیک نه ده بس ټیک دی چې دا داسې دا صلاحیت چې دی دا شخصیت له چې خدای پاک یو صلاحیت ورکړي که نه او ملټي ډایمنشنل او یا چې هغه مختلف اړخونه پکې نو که پښتنو کې موږ دا وایو چې دا ټول مشران د هر چا خپل صلاحیت دی د هر چا خپل ځای دی خو که په افسانه کې نو مخلو نو زموږ چیرمین صاحب په هغې د پښتو افسانې کې 100 سال دوست ما بیګا مې سټډي کړی دی هغې کې هم ذکر دی که د نعتونو خبره کېږي په هغې حواله سره د هغې کې لږ دا د سب کنټریبیوشن دی که د ډرامې خبره کېږي خپل آټو بایوګرافي چې هغه څونه لیکلی د ښکلې مزیدار په اردو کې بیا په اردو کې هغه قدرت په ژبه باندې په پښتو کې هغه قدرت په ژبه باندې او په انګریزي کې هغه قدرت په ژبه باندې ځکه چې په اسلام آباد کې څوک کار کوي نو چې هغه انګریزي نه ورځي هی کانټ سروایو دا ډېر ګران کار دی چې په اسلام آباد کې څوک سروایو کې بغیر د اردو ژبې نه یا بغیر د انګریزي د ژبې نه یا بغیر د خپل صلاحیت نه د هغې څو مثالونه دي چې نور ډېر شخصیات هلته لاړل خو د هغه ځای نه داسې رانغلل څنګه چې لایق صاحب له خدای پاک یو هغه ورکړی ځکه چې هغه له خدای پاک صلاحیت ورکړی نو دا د ریډیو د پروډوسر نه واخله تر د باني چیرمین یا اوس هم چې موږ سره په روحاني توګه باندې موجود دی دا ډېره غټه خبره ده او بیا د ټولو نه لوی خبره دا ده چې دا بچي ناست دي د تخلیق سره خپل کور پالل خپل خاندان پالل خپل بچي پالل لکه زمونږ هم بچي دي ستاسو د ټولو بچي دي که نه هغوی له وخت ورکولو یا هغوی سره محنت کول او دوی له چې خدای پاک کوم عزت ورکړی دی خو هغه په محنت کړی که نه ځکه چې د ټولو نه غټ ایسټ چې دی د هر انسان مور پلار دپاره هغه د هغوی بچي دي او که بچو له چې څوک وخت ورکړي نو دا هم یو غټ کمال دی نو د دې دومره ادبي تخلیقاتو سره خپلو بچو له خپل فیملي له وخت ورکول خپل کور والا یادول د مرګه پس هم دا ډېر غټ کمال دی او دا ټول کمالات چې دي نو هغه زموږ باني چیرمین